یو کس پکې راته لاوي نو یاره وایي ګیره وایي جنت کې به د خلکو ګیرې نه وي نه چې هلته لاړ شي بیا خیر هلته به سړی د ګیرې ټوکېدو وخت ته رسېدلي نه په داسې انداز به په داسې عمر کې به په جنت کې چې د جنت مطابق د هغې عمر مطابق ګیره راخېږي نو دی به هغې وخت ته نه رسېدلی او نه به رسي نه به پکې زیاتې راځي لکه دلته کې چې سړی د 9 کالو یا 2 کالو لیکي او ګیرې نه راغلي یا د 12 کالو بعد انسان 14 کالو او ګیرې نه راغلي جنت کې به ګیره دا مو وایه چې د مور مې هم ګیره نشته ما د یو هلک نه تپوس وکړه کوسه و کوسه ما هلکه دا ګیره دې ولې نشته وایي د مور ته تللی یم د مور ته تللی زما ځکه ګیره نشته نو دا بیا ووایه جنت کې بیا د مور هم ګیره نشته نو هغسې لاندې کې د مارونو انشاءالله العزیز موږ به که خیر د رسول الله مبارک په سنت عمل کوو هغه چې څه فرمایلي دي د مارونو یې ټول زما دوستان یې ګیره مخ رایې ښه ډېره ګناه ده د مارونو یې ټول زما دوستان یې ګیره مخ رایې ښه ډېره ګناه ده یو خدا چې ته خرې نو پیسې دې پې لګي نو په ګناه پیسې لګي خامخا بلیډ وغه شی به ولاړ یا نه ایله به پیسې دې پې لګي دویمه ګناه سره همیشه کې یو ګناه سړی یو ځل وکړي دا ته همیشه کې درېیمه ګناه څه ده درېیم ګناه خلک پټه کوي ته ښکاره کوي څلورمه څه ده څلورمه دا چې د خدای مخ ته خشته ښکاري نو خدا خشته نه دی که خشته نو پیغمبرانو ولې ګیرې بیا پرېښود پنځمه ګناه سره د ګیرې والا مخ ته خشته نه ښکاري نو د ګیرې والا مخ د حضور پاک او د صحابه بله ګناه سره د ښځو سره تشبیه ده او پیغمبر مبارک د ښځو تشبیه باندې لعنت ویلی بله ګناه سره د کافرانو سره د مخ برابر کړی خشته کړی نه دی کافرانو سره تشبیه دا ګناه کبیره ده زما وروڼو او بل چې ورته لا ګناه نه وي دا خو ډېر لوی جرم دی ډېر لوی جرم نو که خیر انشاءالله العزیز د دې نن نه پس به که خیر ټول وعده کوو ښه چې ګیرې به پرېږدی که خیر هندو مسلمان شو نو جومات ته مانځله به ورته نو چې ته نو هغه سپلی هغه مسلمان و دی سپلی اوچتې کا وی ولې خدای کور ته ننوځم که نه وی دا به بر دننه ږدو وی دننه ولې ږدو دلته څه چل دی وی دا پټی خلکه وی څوک یې پټی ټول مسلمانان یې وی مسلمانان واپس یې سپلی ترخ کیو نه یو زه هغه دین کې نه داخلېږم چې زه به د خدای کور ته ځم او زه به سپلی ترخ کې نیسم ولې مسلمان به مانه غلا کوي زه همغه هندو ښیم چې غلا خو نه کوم د خپل عبادت خانې نه زما دغه حال هندو د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي سیک د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي انګریز د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي او بغیرته مسلمان ته د خپل عبادت خانې نه غلا کوي دا د هغه چا نه غلا کوي چې هغه الله ته ودرېده وایي الله اکبر د هغه مخ خدای ته دی او سپلی شاته پرېږدي او ته د هغه نه غلا کوې ته شرمېږې نه تا حیا نه راځي ته یېرېږې نه چې خدای به مې راونیسي ته یېرېږې نه چې دا پیسې به رانه خدای په بله وباسي ته یېرېږې نه چې په کینسر په مره به دې ور وغورځوي ښځه بچې به دې ور وغورځوي په دشمنۍ به دې اخته کړي په غم به دې اخته کړي ولې نه یېرېږې د خدای ته ډېر کبرجن یې